د دې ضلع ډیپټي کمشنر او د دې ضلع ډي پی او ته زه دا خبره کوم چې زما دا خبرې دي داسې کار کیږي که ما سره سبا ما ته څه نقصان راورسېده نو دی د ذمهواري کلک ورسره ولاړ یم د مرګ نه یېرېږم او نه د چا د دړکو نه یېرېږم نه د چا د میسیجونو نه یېرېږم نه د چا د موټر سایکلو نه یېرېږم په دغه لار به روان یو څه کوي هیره منډی کې چې کوم دی نو چاپه نه لګوي او د خلکو په حجرو باندې چاپه لګوي چې تاسو به باجه نه غږوي تاسو به رباب نه غږوي دا موسیقي خو په دنیا کې په هر قوم شته د عرب هم موسیقي او که څوک موږ یېروي د دې لارې نو دا کمکل دي منګ خان په ډمامو نه یریږي منګ به دا خبره کوو او که په دې لاره کې هر څه راځي دا خو بیا د هغې نه علاوه ما ته په میسنجر باندې داسې قسمه میسیجونه کوي چې بې موره بې پلاره میسیجونه چې زه ترېنه تپوس وکړم نو ما ته وایي چې یاره دا میسیج خو ما نه دی کړی دا زما آی ډي چا هیک کړی ده نو دا به هغه درته کړی ما نه دی کړی ټول ما سره ریکارډ کې پراتی دي شروع کوم په نامه د هغه لوی ذات چې بخونکی او مهربانه دی د کل جهان بادشاه دی ډېرو عزتمندو خبریالانو ورونو د ثوابۍ او زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلعې جنرال سیکرټري نوابزاده خان زموږ د ثوابۍ تحصیل د عوامي نیشنل پارټۍ صدر ګلولي خان زموږ د سابقه د تحصیل میر امیدوار اکمل خان فیض الحیات لالا ظهور خان نورو ملګرو لالا خبره داسې ده چې زه نن تاسو سره یو خبره شریکوم او دا د خپلو مشرانو د خپلې پارټۍ د صوبې د پارټۍ په اجازت او د هغوی په هدایت باندې تاسو سره زه دا خبره شریکوم چې زه د دې ثوابۍ ضلعې یو سیاسي کارکون یم د باچا خان بابا د فکر بچی یم او ټول عمر چې کوم دی نو پرامن سیاست مې کړی دی او شریف سړی یم او د باچا خان بابا د فکر بچی یم د عوامي نیشنل پارټۍ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ ممبر یم د څو ورځو نه له ستو ورځو نه داسې کېږي چې په مختلفو طریقو سره هر څوک چې دي نامعلومه خلک کله په موټر سایکل باندې ما پسې را رواني کله زمونږ د کلي د خپلې حجرې مخې ته زه ووینم کله زه موټر کې روان یم ما سره ډېر زیات تیز په موټر سایکل باندې تیر شي بیا د هغې نه علاوه ما ته په میسنجر باندې داسې قسمه میسیجونه کوي چې بې موره بې پلاره میسیجونه چې زه ترېنه تپوس وکړم نو ما ته وایي چې یاره دا میسیج خو ما نه دی کړی دا زما آی ډي چا هیک کړی ده نو دا به هغه درته کړی ما نه دی کړی ټول ما سره ریکارډ کې پراتی دي او د دې ټولو خبرو نه مې د خپل پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې صدر ایمل ولی خان او جنرال سیکرټري سردار حسین بابک هغه مې د دې خبرې نه 2-3 ورځې مخکې خبر کړو چې داسې کار کیږي نو هغه راته هدایت وکړو چې ته دا خبره په میډیا باندې ښکاره کړه زه دا یو خبره کوم چې زما هیڅ چا سره دښمني نشته نه زما د خاندان چا سره دښمني شته نه زما د ورونو چا سره دښمني نشته زما ورونه سرکاري ملازمان دي زما هیڅ چا سره دښمني زما د خاندان هم نشته دی زما هم نشته دی او داسې هېڅ کار ما په دنیا کې نه دی کړی چې یو سړی دی ما تنګ کړي او یو سړی دی ما ویروي ځکه چې ما داسې هېڅ کار په خپله زندګۍ کې نه دی کړی ما ډېر پاک ساک سیاست کړی دی او د دې خپلې خاورې د دې خپل پښتون وطن سیاست مې کړی دی او په دغه لاره کې مې بلا تاوانونه کړي دي هر څه مې بلا چې زما د وس نه سوره کېدی شو نو زیار کړاو قرباني مې ورکړې ده خو دا کار چې کېږي نو دا زما په نیز صرف په دې کېږي چې زه د خپل عوامي نیشنل پارټۍ چې کومه بیانیه ده زه هغه کوم زه دا خبره کوم په تسلسل سره په سوشل میډیا هم راځي زه په دې خپل خاوره کې امن غواړم د پښتنو په وطن باندې په پاکستان کې امن خبره کوم چې زمونږ پارټي هم کوي زمونږ ایمل ولی خان هم کوي زمونږ مرکزی صدر امیر حیدر خان هوتی هم کوي زمونږ جنرل سیکرټري مرکزی میاں افتخار حسین هم کوي زمونږ صوبایي سیکرټري سردار حسین بابک په اسمبلی کې هم کوي او بهر هم کوي چې تاسو د ټول پاکستان کې امن دی او زمونږ په خاوره باندې
مودې وشوې 40 کاله وشو چې دلته د خدای پاک د سپېڅلي دین په نوم باندې تاسو جهادونه جوړ کړي دي او زمونږ وطن روانوي، زمونږ جماعتونه په بمونو الوزوي، زمونږ جنازې په بمونو الوزوي، زمونږ بازارونه په بمونو الوزوي، زمونږ دا مونږ ګناه څه کړی دی. موږ به دا خبره چې نه کوو نو دا به څوک کوي؟ موږ د باچا خان بابا د فکر بچیو، موږ به د امن خبره کوو. دویمه زه دا خبره کوم چې زمونږ وطن دی خدای پاک موږ له بجلی راکړې ده، خدای پاک موږ له سیندونه راکړي دي، دریابونه راکړي دي، خدای پاک موږ له ځنګلونه راکړي دي. تاسو چې کوم دی نو زمونږ په وطن کې جهادونه کوئ او زمونږ وطن کې موږ کام کېدو ته نه پرېږدئ. زمونږ په وطن کې تاسو ځئ او د موسیقۍ په محفلونو چې په خوشحالو کې خلک کوي ځئ دوکړې باجې ربابونه ماتوئ. دا ستاسو اخر څه کوئ؟ هیره منډۍ کې چې کوم دی نو چاپه نه لګوئ او د خلکو په حجرو باندې چاپه لګوئ چې تاسو به باجه نه غږوئ، تاسو به رباب نه غږوئ. دا موسیقي خو په دنیا کې په هر قوم شته، د عرب هم موسیقي شته، د پنجابیانو هم موسیقي شته، د پښتنو هم موسیقي شته. نو دا موسیقي بندول د دې لپاره چې تاسو زمونږ قومي هویت ختموئ، تاسو زمونږ پښتونیت ختموئ، تاسو زمونږ کلتور ختموئ، تاسو زمونږ قوم کېدو ته نه پرېږدئ. نو چې دا خبرې مونږ کوو او د خپل وسایلو خبرې کوو، تاسو زمونږ ماربل په ټرکونو کې وړئ او په ټکسلا او په پنډای کې مو ته کارخانې جوړ کړي. مونږ وایو چې زمونږ ماربلو ته دلته په خودخیلو کې کارخانې جوړې کړي، په بونیر کې کارخانې جوړې کړي. زمونږ د سرو زرو کانونه دي، زمونږ غرونه دي په وزیرستان کې، زمونږ زمرد دي، زمونږ دا سیندونه دي. په داسې وطن کې تاسو مونږ په زور غریبانان کړي یو. مونږ دا خبره کوو چې چېرته اباسینی، چېرته د کابل سینی، چېرته د سوات سینی، چېرته ځنګلونه، چېرته معدنیات، چېرته داسې تکړه تکړه د مضبوطو موټو ځوانان یې هلته غریبي څه کوي؟ مونږ تاسو په زور غریبانان کړي یو، هر څوم پنجاب له ورکړي دي. زمونږ د پارزانه بجلی د پنجاب کارخانې د فیصل آباد او د لاهور چلیږي او زمونږ ستاسو د پټرول او د ډیزلو بجلی په مونږ باندې خرڅوئ. زمونږ د تماکو فصل دی، تاسو د فصل نه ایستې دی 114 ارب روپۍ د هغې سنټرل ایکسایز ډیوټي ده د کال. تاسو تماکو فصل چې کوم دی نو د ایستې دی د فصل نه، اب فصل دی، افیم فصل خو تماکو فصل نه، ځکه چې 114 ارب سنټرل ایکسایز ډیوټي ده د هغې د کال. نو هغه تاسو زمونږ نه قبضه کړی دی، هر څه مونږ هم په زور غریبانان کړي یو. دا خبرې مونږ پښتانه یو. په دې ځای کې باچا خان بابا او د هغه ملګرو 100 کاله مخکې سیاست کړی دی، ولی خان بابا کړی دی، اجمل خټک بابا کړی دی، اوس یې اسفندیار خان کوي، میر حیدر خان هوتي کوي، ایمل خان کوي. دا زمونږ مشران دي او د هغې بیانیه ده، مونږ به د خپله بیانیه کوو. او که څوک مونږ یېروي د دې لارې نو دا کمکل دي. مونږ خان په ډمامو نه یېرېږي، مونږ به دا خبره کوو. او که په دې لاره کې هر څه راځي، دا خو یرول دي او موټر سایکل چا پسې په دې کې رګولو باران کې به مونږ دا خبره کوو. دا به څوک کوي چې مونږ نه کوو؟ دا به مونږ کوو او مونږ نه یېرېږو، نه تریږو او نه د مرګ یېرېږو. مرګ د خدای پاک، مونږ مسلمانان یو، بیا پښتانه مسلمانان یو. مونږ ته پته ده چې د مرګ ورځ یو خدای پاک مقرر کړې ده چې کومه ورځ کومه شپه په ګوري هغه به په ګور کې، چې کومه شپه په کوري هغه په کور کې. دا الله ویلي ده، زمونږ په عقیده ده، زمونږ په مرګ باندې ایمان دی. او خبره داسې ده چې دا د دې ریاست ذمہ داري ده. زه د دې ځای د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون ما، سابقه MPA ما، د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزی کمیټې ممبر ما. مالا حفاظت راکول دا د دې ریاست ذمہ داری ده. دلته چې د امن او امان او چې کوم حفاظتي ادارې دي، کاغه DPO دی او کاغه ډیپټي کمشنر دی، دا خبره زه کوم چې ما زه د باچا خان بابا د فکر بچیم، زه 100 کلاشنکوف هم ګرځولی شم، خو ما ته پې ځان بد ښکاري. او زه دا په ایمان درته وایم چې ما لا تر اوسه پورې کلاشنکوف نه دی اخیستی، ما لا تر اوسه پورې په کلاشنکوف ډز نه دی کړی. موږ د امن خلک یو، موږ په دې ځای کې د امن لپاره خبره کوو. نو زه دغه ټولو د دې ځای صوبې ضلعې ادارې چې دي، زه هغوی په نوټس کې دا خبره راولم چې دا هر څوک چې کوي، زه پې نه یم پوهه، نامعلومه خلک دي چې څوک دي. خو که ما څوک د دې خبرو نه منې کوي، نو زه د دې خبرو نه منې کېږم. دا خبرې به زه کوم، دا مې اوس هم وکړې، دا مې اوس د فیض محمد لالا په قبر باندې هم وکړې، دا به هر ځای کې کوم او هر پښتون ته وایم چې په دې کې پارټي ټول پښتانه به راپاسو. او دا خبره به مونږ کوو چې بھائی زمونږ ګناه څه کړی دی، زمونږ دا وطن د سرو سپینو نه ډک وطن، مونږ په دې کې ولې غریبانان دي؟ دلته ولې امن نشته؟ ولې په پېښور کې جومات کې هغه ورځ دماکه وشوه، 80 کسان پکې شهیدان شو، د 100 نه زیات پکې زخمیان شو، ټول ټک ټوک په هسپتالونو کې پراته دي. اخر دا ولې؟ په
په نورو ښارونو کې نه کېږي او دلته کېږي، د پاکستان په پنجاب کې نه کېږي او دلته کېږي. دا ولې تاسو چې پرون مهاجر راوستل نو ټول هم دلته د رکړه پنجاب کې لوی لوی میدانونو یو کیمپ ته مهاجرو جوړ نشه، په دې صوابۍ کې 3 کیمپونه، یو په سمیلا کې، یو په بارکی کې، یو په ګندب کې، ټول هر څه تاسو او د خدای د دین په نوم باندې دلته کاروبارونه شروع کړي، د پښتنو وطن روانوي. موږ به دا خبره بالکل کوو، دا د عوامي نېشنل پارټۍ بیانیه ده، دا زمونږ مشرانو بیانیه ده. زه دې سره بالکل ولاړ یم، ښه کلک ورسره ولاړ یم، د مرګ نه یېرېږم او نه د چا د دړکو نه یېرېږم، نه د چا د میسیجونو نه یېرېږم، نه د چا د موټر سایکلو نه یېرېږم. په دغه لار به روان یو او ټول پښتانه به راپاسو، یو کام کیږو به او دې انتظامیې ته یو ځل بیا وم چې زما حفاظت نه بلکې دې ځای کې په صوابۍ ضلع کې د هر وګړي د هر کس حفاظت چې کوم دی، د هغه د جان د هغه د مال حفاظت چې دی دا د ریاست ذمہ داری ده چې هر سړي له به کوي. زه یو شریف سړی یم، زه نه ټوپک ګرځوم نه تماچه ګرځوم او زما چې څوک مړ کړي نو زما وینه به دې تحریک له دومره لوی زور ورکړي چې دا زما نه پس په 1000 کسان نور زما په شان لیوني را پیدا شي او دا به چې کوم په مخکې باندې ځي، دا په وروستو نه راځي انشاءالله تعالی. او زه صرف دا یو خبره کوم چې دا ما کومې خبرې وکړې دا ما د خپل عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي صدر او جنرال سیکرټري په هدایاتو باندې ما وکړې. دا زموږ بیانیه ده، دا به موږ دلته کوو، که دا موږ نه کوو نو په دې پاکستان کې موږ له هر څه راکوي. په دې پاکستان کې ولی خان له عمر څه ورکول، خو چې دا موږ سختې تېرو، جیلونه تېرو، دا موږ صرف دې لپاره تېرو چې موږ د دې خاورې خبره کوو، د دې خاورې د جنگ خبره کوو، د دې خاورې د وسایلو خبره کوو، په دې خاورې کې د امن خبره کوو او انشاءالله تعالی دا خبره به جاری او ساری چې څو پښتانه شته دلته به امن خبره موږ کوو، د خپل وسایلو خبره به کوو. د دې وجه دا ده چې موږ دا خبره کوو که نه، موږ دا خبره کوو چې په دې ځای کې د خدای پاک د سپېڅلي دین په نوم باندې 40 کاله وشو چې د یهودو نصواراو لپاره د جهاد د امریکې لپاره شروع کړ نن 40 کاله مخکې په هغه افغانستان کې 40 لکه پښتانه او افغانان شهیدان کړي شو. دا ولي نن زمونږ چې کوم دی زمونږ سورتوي زمونږ په جمعات کې هغه رزدما کو شو دا جهاد دلته لري. جهاد خو دغه د واګي په گاوند نه دوه نه کنال د جهاد نه کوي، زمونږ په وطن کې جهاد کوي، پنجابیان هلته جهاد نه کوي، دلته جهاد کوي. چې هندو شته هلته نو هندو سره جهاد وکړي کنه، بابا جوړ کې کافر چته دی، په صوابۍ کې کافر چته دی. موږ به دا خبره کوو که په دې څوک خفه کېږي او دا خبره د آئین خلافي، دا خبره د قانون خلافي، ما دې ونیسي، په ما دې مقدمه جوړه کړي، ما دې عدالت ته بوځي، خو دا خبره خو د آئین او د قانون مطابق دی چې دا زموږ وطن دی، دا خدای پاک موږ له راکړی دی، د دې وطن سره او سپین خدای پاک موږ له راکړی دی. د پنجاب غنم او د پنجاب ریجه د پنجاب د زموږ په حق نشته، خو زما اباسین خو زما دی کنه، ما نه په زور واغست او په بروته کې ریپیډایم جوړ ک، ما له لاس تاو کې شي را نه ک. دا څنګه د وطن کې باخر موږ چې دا خبره نه کوو، د باچا خان بابا د فکر بچوم دا خبره کې موږ د دې خاورې جنگ کوو، د دې خاورې د مستقبل جنگ کوو، موږ دلته د امن خبره کوو، موږ د خپل وسایلو د واپس اغوستو خبره کوو، موږ د ارزانه بجلی خپلولو خبره کوو، موږ دلته د کارخانو جوړولو خبره کوو، موږ دلته کې چې کومه د امن خبره کوو، موږ دلته د ترقۍ لارې د کلاولو خبره کوو په پښتنو په وطن کې. نو موږ زه ګوره زه خو یو سړی نه یم کنه، زه خو د یو پارټۍ د سړی یم، د یو پارټۍ نماینده یم. ما خو دلته خبره وکړه او خپل سیکرټري صاحب ته هم خبره وکړه، صدر صاحب زمونږ نشته دی، سهار مې هغه سره هم خبرې شوي دي دلته کې. زه خو چاته سوال نه کوم، زه خو د دې صوبې د دې ضلعې ډیپټي کمشنر او د دې ضلعې ډي پی او ته زه دا خبره کوم چې زما دا خبرې دي، داسې کار کیږي که ما سره سبا ما ته څه نقصان راورسېده نو دی بې ذمهواري او نه چاته مینتونه کوو. دا د پاکستان په آئین کې د دې ذمہ داری ده چې چاته خطرې او کې د بلا خلکو سره ګرځي، بلا خلکو له دې تحفظ ورکوي چې ایته اړو خطر نشته او ما ته خطر شته چې ما خو وې دلته کنه، نو کدا خطر نه نو نه راکې رااله. خو زه ته یو خبره کوم چې زه به چرم، زه د باچا خان بابا د فکر بچې ما ته ځان په ټوپک ګرځول ډېر سپک او ډېر بد ښکاري. موږ په پښتنو کې مینه راولو، امن به راولو، موږ د ټوپکو خلک نه یو او چې بې ټوپکه به ګرځم دقسې به ګرځم او زه د هېڅ چا نه یېرېږم.
او ځکه چې د کام په لاره کې مړ کېدل چې کوم دي دا د خوش قسمتي ګڼم څوک د کام په لاره کې مړ شي د کام په لاره کې شهید شي نو دا ډېر لوی خبره ډېر لوی خوشبختی ده دا ډېر لوی خوش قسمتي ده او موږ د کام خبره کوو موږ د ذاتي څه خبره نه کوو د ذاتي څه لالچ خبره نه کوو موږ د کام لپاره خبره کوو د کام په لاره کې چې هر سخت راځي موږ هغې ته تیار یو. ډېره زیاته مهرباني.